السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د هر قسم سنگل فیز او 3 فیز انډکشن موټر فل لوډ کرنٹ په شارټ کټ طریقې سره څنګه معلومولی شو. نو په دې رابطه زه غواړم ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم. نو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو د سنگل فیز انډکشن موټر فل لوډ کرنٹ څنګه پیدا کولی شو. نو د فل لوډ کرنٹ د پیدا کولو لپاره د هر څه مخکې د انډکشن موټر پاور او ولټیج ریټینګ باید پیدا کړو. نو فل لوډ کرنٹ is equal to power divided by voltage into 1.3 یعنی د فل لوډ کرنٹ مساوي کیږي پاور تقسیم په ولټ ضرب 1.3 سره، ځکه چې د پاور ریټینګ په واټ سره دی. د مثال په ډول کچیر د یو سنگل فیز موټر پاور 0.15 کیلو واټ وي او د ولټ اندازه 210 ولټ وي، نو موږ په دې طریقې سره محاسبه کولی شو، ځکه چې د نیم پلیټ فل لوډ کرنٹ سره برابر دی. راځو د 3 فیز موټر فل لوډ کرنٹ څنګه پیدا کولی شو. د 3 فیز موټر فل لوډ کرنٹ فارمول مساوي کیږي د فل لوډ کرنٹ د 3 فیز موټر پاور انټو 0.755 ډیوایډډ بای ولټیج، چې په دې کې پاور ریټینګ واټ دی. د مثال په توګه یو 3 فیز انډکشن موټر چې د دې پاور ریټینګ 10 ایچ پی دی او ولټیج 480 دی. د هر څه مخکې پاور ریټینګ د ایچ پی په واټ باندې بدلو. نو دوستانو واټ مساوي کیږي ایچ پی ضرب 240 سره. نو راځو واټ مساوي کیږي 10 ایچ پی ضرب 240 سره، چې د دې واټ مساوي کیږي د 2380 واټ سره. یعنی فل لوډ کرنٹ د 10 ایچ پی موټر مساوي کیږي د 2380 تقسیم پر 480 ضرب 0.15. نو د دې 10 ایچ پی 3 فیز موټر فل لوډ کرنٹ مساوي کیږي یعنی امپیر مساوي کیږي د 14.3 سره. نو دوستانو په دې شارټ کټ طریقې سره تاسو کولی شئ چې د سنگل فیز او 3 فیز موټر فل لوډ کرنٹ معلوم کړئ. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د موټر د فل لوډ کرنٹ پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره، تر څو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. نو دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.